شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو هغه چې پوه شو د خدای په خو شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو. د لوی شو چې پوه شو د خپرونې قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په ویلو زه میرویس امینی او زما ملګری د لفروز زیرک د خپرونې له وړاندې کولو سره یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یو. زموږ تیره خپرونه د ژوند د مهارتونو په هکله وه او د نن په خپرونه کې د کورنیو خطرونو په اړه درسره غږیږو. په کورنیو خطرونو د ماشومانو پوهول ولې ضروري دي؟ د نن په خپرونه کې به یې په ګډه واورو. د نن په پروګرام کې به په همدې اړه یو مرکه او د نمونه‌یي لوست یوه بیلګه درته خپره کړو. د کورنیو خطرونو په اړه د یوې مور خبرې. چاقو باندې همدغسې یو ورځ زما خور خپل لاس غوڅ کو او هغې باندې مثلا به خاوره مپاشله، هغې نه تیتانوس مرض ورته پیدا شو. په کورنیو خطرونو د ماشومانو د پوهولو په اړه د نمونه‌یي لوست بیلګه. په چاقو شیان واړه کوي یا په لګید اور بلوي. په ښوونځیو کې زده کوونکي په کورنیو او سیمه ییزو خطرونو څومره پوهول کیږي او زده کوونکي د دغه وړ خطرونو په اړه څومره معلومات لري؟ د دغه وړ زده کوونکو شمیر چې په کورنیو خطرونو وپوهیږي او ځان ورڅخه وژغوري ښایي ډېر لږ وي، ځکه چې پخوا په ښوونځیو کې په دې هکله ډېر څه نه تدریس کېدل. هغه څه چې تدریس کېدل هغه هم په منظم ډول نه و. یوه موضوع به د یو ټولګي په یو کتاب او بله موضوع به د بل ټولګي په بل کتاب وه، چې له دې امله زده کوونکو ته د دغو خطرونو پیژندل ستونزمن وه. له ښوونځي پرته میندې او پلرونه هم کولی شي چې له کوچنیانو سره د کورنیو خطرونو د پیژندلو په برخه کې مرسته وکړي او هغوی په دغو خطرونو وپوهوي تر څو ځان ورڅخه وژغوري. په دې هکله به د هغې مور مرکې ته غوږ شو چې د چاپیریال د خطرونو له امله یې خپله یوه پښه له لاسه ورکړې. زه د هغه خطرونو باره کې چې مثلا ماشومانو ته په کور کې پیښیږي لکه قیچي شوه، چاقو شو، دغه د تیلو ډبې، مطلب نور ځینې دواګانې دي چې باید د ماشومانو د دغه نه پنجونه لرې وساتو. چاقو باندې همدغسې یو ورځ زما خور خپل لاس غوڅ کو او هغې باندې مثلا به خاوره مپاشله، هغې نه تیتانوس مرض ورته پیدا شو. سربیه د کور په خطرونو نور ځینې محیطي خطرونه هم شته چې ماشومان ورسره مخامخ دي، په دې هکله تاسو څه وایئ؟ په دې هکله باندې داسې خبره کومه چې مطلب دا محیطي خطرونه دا دي چې په شاوخوا کې د چا د کور ډنډ جوړ شوی، د هغې نه خو یو خطره خو دا ده چې تاسو خو پخپله پوهېږئ چې ماشي او مچان دا زیات راځي او ځینې ماشومان پکې ور وغورځېږي داسې ډنډونو کې، یا مثلا په دغې ډنډونو کې وښویږي، خپې مردارې شي، د هغې نه میکروبونه مرضونه ډېر زیات پیښیږي. ماشومانو دپاره دا دی چې باید ځان ترې نه وژغوري او په سمه لار لاړ شي او په سړک باندې چې ځي د تېرېدو دپاره مثلا په ښي طرف د خپل لاړ شي، ښکته پورته د موټرونو د ګاډیو د نورو شیونو نه ځان وساتي. خطرې ډېرې زیاتې دي ځینې ځایونو کې لکه لرې علاقو کې، نو هغه ځایونو کې د ماین خطرې هم شته. داسې ځایونه باید چې داسې خرابه ځایونو کې یا مثلا د دې کم لاره چې سیده ده یا کم نښې چې د ماین پاکۍ د دفتر د طرفه ایښودل شوي دي باید چې هغې ته نظر وکړي ماشومان، نو دوی باید چې وګوري هغه نښې لکه سرې نښې د خطر دي. تاسو خپل ماشومان څنګه پوه کوئ په هغه خطرونو چې په کور کې دوی ورسره مخامخ دي؟ یعنې دوی څنګه کولی شي خپل ځان ترې وژغوري او مخنیوی یې وکړي؟ اول خو دا ده په کور کې موږ په خپله دغه سامان چې کوم یو خطر ترې نه پیښیږي نو هغه باید چې موږ داسې ښکاره کښېنږدو، د ماشومانو د پنجو نه لرې وساتو. مقصد دا زما خپل داسې کار دی چې زه دا شی نه بې ځایه نه پرېږدمه. د ښوونکي او د ښوونځي دنده په دې اړه څه وي؟ په ښوونځي کې هم نو موږ او تاسو د داسې ماشومانو سره مخامخ یو لکه د 6-7 کالو ماشوم چې ښوونکی باید د اول نه د دغې خطرونو نه خپل ماشومان باخبره کړي. کله چې ماشومان ورته ښوونځي ته راځي یا په ټولګي کې ننوځي او بیا خصوصا ښوونکی چې په یو ټولګي کې وي نو هغه ټولګي ته دغه همیشه د دغې خطرونو نه د کور او د سارا د ماحول د لارې د تلو د دې ځایونو د دې نه باخبره کړي. نو په آخر کې موږ ته ووایه چې د ماشومانو میندو پلرونو او خپله ماشومانو ته ستاسو سپارښتنې په دې اړه څه دي؟ داسې سپارښتنې دي چې خپله میندو او پلرونو ته زه دا ووایم چې کله دوی په کور کې خپل دغه خطر سامان لکه چاقو شو، قیچي شو یا دوا شو یا مثلا ګوګرد شو دا شیونه بې ځایه کښېنږدي. بل دویم دا چې بیا خپل اولادونه په دې خطرونو د دې پوه کړي. په
مرکه کې مو واورېدل چې قیچي، چاړه، ګوګل او ځینې دواګانې هغه توکي دي چې له امله یې ماشومانو ته خطرونه پیښېدلی شي. نو له همدې امله میندو ته ښایي چې ماشومان د دغو شیانو په خطرونو وپوهوي او نوموړي شیان له ماشومان څخه په یو ګوښه ځای کې خوندي کړي. همداراز نوموړي د چاپیریال لکه د ولاړو اوبو د ډنډونو، په لویه لار د تللو او د ماینونو د ځایونو په خطرونو هم د ماشومانو پوهول اړین وبلل. ماشومان ته د کورنیو خطرونو د ورپېژندلو په هکله مو د مور څرګندونې او سپارښتنې واورېدې. په ښوونځیو کې په کورنیو خطرونو د زده کوونکو د پوهېدلو په هکله به د سټډیو ټولګي ته غوږ شو او واورو چې د سټډیو د ټولګي ښوونکي خپل زده کوونکي په دغو خطرونو څه ور پوهوي. ښه ګلالۍ ماشومانو، څوک راته ویلی شي چې د کتاب په دې پاڼه کې څه شی وینئ؟ تی ووایه ګرانې مینې. چاقو، کنچي. نور څه شی وینې؟ تی ووایه تکړه ځواکمنه. د ګاز ډبه او اورلګید. ډېر ښه. هیلې ګلې، نور څه شی دی؟ دا یو خوی قلم دی او دا بل یې نه پیژنم. دا نور څوک پیژني؟ شاباس. تی ووایه غیرته ګله. دا ماینونه دي. ته څه پوهېږې چې دا ماینونه دي؟ زموږ په کور کې یو ټوټه ده، په هغې کې هم دغسې عکسونه دي. ډېر ښه. ښه نو ګرانې هیلې، تی راته ووایه چې ماینونه په کورونو کې وي؟ نه ښوونکي صاحب، زموږ په کور کې خو نشته. ښه نو ګرانې مینې، تی راته ووایه چې په دغه شیانو په کور کې څه کوي؟ په چاقو شیان واړه کوي او په اورلګید اور بلوي. او په بیاتي څه کوي؟ ته ووایه ګرانه ځواکمنه. په بیاتي ټوټې پرې کوو. او په قلم څه کوو کاروانه ګله؟ لیکل پرې کوو. ډېر ښه. دا خو یې ګټې شوې. آیا دغه شیان خطر هم لري که نه؟ هو ښوونکي صاحب، خطر هم لري. څه خطر لري؟ زما د ماما زوی په اورلګید لوبې کولې. اورلګید اور واخیست چې وروسته بیا د دوی کور هم اور واخیست. اوهو، بیا څه وشول؟ زما د ماما زوی ونه سو، خو د کور ډېر شیان وسوځېدل. د بې احتیاطي پایله مو ولیدله؟ بل کومې یو ته هم داسې کومه پیښه ور یاده ده؟ ښوونکي صاحب، د مینې ګوته هم خوږ ده. رښتیا وایي مینې ګلې؟ ولې ګوته دې په څه شي خوږ شوې؟ په چاړه مې لوبې کولې، ګوته مې پرې خوسه شوه. نو چاړه د لوبو دپاره ده؟ څه؟ نه ښوونکي صاحب. له دغو شیانو څخه چې استفاده کوو خطر هم لري، لکه چاقو. پوه شوئ ګرانو؟ هو ښوونکي صاحب. ښه نو خوږو ماشومانو، دا خو هغه شیانو چې رسمونه یې ستاسو په کتاب کې وو. اوس نو ستاسو خپلو کې سره ګروپ شئ او هغه خطرناک شیان چې د تاسو په کور او د کور نه بهر شته دي خو رسمونه یې دلته نشته ویې لیکئ. هیلې، ته، مینې او ستاسې د څنګ ملګری یو ګروپ شئ او تاسې کاروانه، ګرانه غیرته او ځواکمنه زویه، تاسو سره یو ځای شئ او همداسې ټول د سره 3 ګروپه شي. هر ګروپ په خپلو کې سره مشوره وکړئ، خو د دې لپاره تاسو 10 دقیقې وخت لرئ. سمه ده؟ هو ښوونکي صاحب. درنو اوریدونکو، اوس زده کوونکي د هغو خطرناکو شیانو د لست کولو لپاره چې د دوی په کورونو او چاپیریال کې موجود دي ولې په کتاب کې رسمونه نشته، په خپلو ګروپونو کې یو له بل سره خبرې کوي. څنګه شو ګرانو؟ ومو لیکل؟ هو ښوونکي صاحب. ښه نو هیلې ګلې، لومړی ته ووایه چې ستاسو ګروپ څه شی لیکلي؟ ښوونکي صاحب، هغه شیان چې خطر لري زموږ په کورونو کې شته او دلته یې رسمونه نشته. هغه نغری، څا، تنور، چای جوش او ستن دي. شاباس، ډېر ښه شیان مو لیکلي دي. او اوس به د ځواکمن دوی له ګروپ څخه پوښتنه وکړم چې هغوی څه لیکلي. ښوونکي صاحب، اوتو، تنور، بخارۍ، ستن او د کور نه د باندې د سړک نه تېرېدل او د تاوده لمر لاندې ګرځېدل او د بام په سر لوبې کول. ډېر ښه. هیلې ګلې، تاسو څه شي لیکلي دي؟ ښوونکي صاحب، نور خو ټول شیان وویل شول، خو یو شی چې ما لیکلي هغه د کور نه د باندې هغه شیان چې موږ یې نه پېژنو هغو ته باید لاس ور نه وړو. ډېر ښه. شاباس هیلې ګلې. ښه خوږو ماشومانو، تاسو واورېدل چې ګرانې هیلې څومره ښې خبرې وکړې. موږ ټول باید ناپېژندل شویو شیانو ته ورنږدې نه شو او خپلې وړې خویندې او واړه ورونه هم باید په دې وپوهوو. وپوهېدئ؟ هو ښوونکي صاحب. نو اوس یو بل شی چې له تاسو ټولو څخه هیر دی او خطر هم لري، زه یې تاسو ته درښیم. هغه څه شی دی ښوونکي صاحب؟ هغه دوا ده چې له ماشومانو څخه باید په یوه ګوښه ځای کې خوندي کېږدو.
پوه شوئ؟ هو ښوونکي صاحب. د سټوډیو د ټولګي ښوونکي لومړی له زده کوونکو څخه د کتاب د رسمونو په اړه وپوښتل، بیا یې د هغو په استعمال او خطرونو وپوهول. وروسته یې زده کوونکي په ګروپونو وویشل او له هغوی څخه یې د هغو شیانو چې د دوی په کورونو او چاپیریال کې شته او دغه وړ خطرونه لري د لیست کولو غوښتنه وکړه. په پای کې هر ګروپ خپل لیکل شوي شیان ولوستل او په دې ډول یې هغوی د هغو شیانو په خطرونو چې په کورونو او چاپیریال کې موجود دي وپوهول. که چیرې ښوونکي لومړی زده کوونکي د هغو شیانو په خطرونو وپوهوي چې رسمونه یې په کتاب کې شته او ځینې هغه شیان چې رسمونه یې په کتاب کې نشته ولې د دوی په کورونو او چاپیریال کې شته وپوهوي، نو زده کوونکي به دغه خطرونه وپیژني او په اسانۍ به ورڅخه ځان وژغوري، چې له درنو ښوونکو څخه همدا زموږ یوازینۍ هیله ده. درنو اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه چې وحید احمدزي، آریا ارزو او مصطفی ساحل د احمد شاه شیراني په تخنیکي ملګرتیا په ګډه برابره کړې وه، څو شېبې وروسته پای ته رسیږي. ولې زموږ سبانۍ خپرونه چې ماشومانو ته د پیسو د نوټونو د ورپېژندلو په اړه ده، اورېدلې مه هېروئ. زموږ پته ده د راډیو له لارې د اوارې او ملاتړ ټولنه یا MSS، کور شمېره 114 یا 114، د برېښنا کوټ تمځای د کلوله پشتي لوی سړک، کابل، افغانستان. تر بلې هغې مو په لوی څښتن سپارو. د خدای پامان. په مخه مو ګلونه. هغه چې پوه شو د خدای په خوی شو، له شو چې پوه شو، له شو چې پوه شو. هغه چې پوه شو د خدای په خوی شو،